دوستانو عزیزانو د الله رب العزت لاک لاک کرم او شکر او احسان دی چې یو په داسې بابرکته محفل کې د ناستې توفیق راکو چې هغه د ختم القرآن د تراو د ختم قرآن محفل دی. حدیث شریف کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي دا لکان څه ته ګرځي کینې کنه خدای نیک بختو کینې لکه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې د اسمان نه فرشتي چې کله ځمکې ته کوزيږي نو هغه په ځمکه باندې ګرځي او د څنګه د ځمکې ولته د اسمان ستوري ځلیږي هم دغه رنګ د اسمان د فرشتو ته هغه ځایونه ځلیږي په مخ په ځمکه باندې چې څنګه د ځمکې ولته اسمان ستوري ځلیږي. مسند ابي اعلى کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي ودا فرشتي ګرځي غش کوي په هوا کې دغه رنګ په ځمکه باندې بس رواني چې کله دغه رنګ د نور دغه رنګ د قران محفلونه وویني دا غي نه دسه ګیره واخلي چار چاپیره ته ګیره واخلي او هغه ګیره تر اسمانه پورې ورسي ټول یو لوی هجومي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بیان کون کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اوریدون کې صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین دي یو لوی خپل منظر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا خبره کول صحابه کرام ډیر په توجه سره اوس خبره اوري وی الله رب العزت په سره د علم تپوس کوي فرشتو د کم ځای نه رالي ورته پروردګارا رالو د اغه زمکینا د اغه زینا د اغه ټوکړینا د اغه ملکنا د اغه خارینا د اغه ذلینا د اغه محلینا چې په کم ځای کې د قران کریم تقریب روانو او تقریب کې کوشش دا و چې پروردګار ستا رضا مقصود و ستا خوشحالي مقصود و او ستا د ير عبادت کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت به سره د علم تپوسو کې چاہیه د سنه سسیزه غوښتو چې دومره عبادت کو دومره دعاګانې کولې د الله رب العزت په دربار کې ټول راجم شي او بخنه غوښته او دم داسې چې د ختم قرآن تقریبا هر یو سړی به د یو زینب بل زینب خامخا راځي صرف او صرف دې د پاره چې زه د الله رب العزت په دربار کې ځان د پاره سوال وکم او سوال قبول شي دا خېټه د پاره سوک نه زی د اغه دعا د پاره زی د اغه جمع د پاره زی د اغه تقریب د پاره زی د اغه محفل اختتام پر زی چې کم د محفل اختتام په الف لام میم نه شروع کیږي او په والناس باندې ختميږي او د رمضان المبارک تحفه هم دا چې الله رب العزت قران کریم په دې میاش کې نازل کړی دی او د قران دا تحفه د مسلمانانو ته ورکړی دی. وګرځي په مخ په ځمکه باندې وګرځي چې چرته هم ګرځي سور او مسلمانان ملکونه دي یا غیر مسلمان دي رمضان المبارک میاش چې براشي خامخا به قران ختم خامخا کوي د قران د ختم په تقریب کې به خامخا شاملی کې شاملی کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت مت فرمایي سي غختل دي مؤمنانو سو غختل چې ټول راجم شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر نورم واضحه کی وی الله رب العزت فرشتو نه تپوس کې دي بندگانو سو غختل یا الله جنت غختو وی جنت لیدل دی وی یا الله کا جنت لیدل نو نور پم شوق سیوا شو نور پم دعاګانې به شروع کړي او پناه د سره غوښته الله رب العزت ورته وي فرشتي ورته وي پروردګار جهنم نه پناه غوښته جهنم لیدل دی یا باری تعالی که جهنم لیدل نو نور به تم پناه غوښته. الله رب العزت څه فرمایي فرشتو ته فرشتو تاسو گواو سي چې په هغه مجلس کې څوک ناست وي یا په هغه مجلس کې چا سره کار وي د کار په غرض راغلي د هغه مجلس د برکت ما د ټول د ناس خلکو بخنه وکړه د سورۃ عظیم او سورۃ اوچت محفل دا دغه کسان کې نه د الله خاطر وکړي نه کینه اریانا
دا دغه کسان څه ته ولاړ دي؟ کینه لکه دا دغه ځای کې دا کسان څه ته ولاړ دي؟ لغلی شي د خدای بندګان مو خبرې ته نه پرېږدي، سب غوبل مه جوړ کړی دی. کینه علي کینه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې مؤمن ته الله رب العزت دوه تحفې ورکړي دي په رمضان المبارک کې. یو د رمضان روزه، دوی قرآن. حدیث شریف کې راځي چې دا دوه سیزونه به د ورځ په قیامت د مسلمان شفاعت کوي. روزه به وایي پروردګار د ورځې مې د خوراک څښاک نه، د شهواتو نه، دغه رنګې نور حلال سیزونو نه، د هر یو سیز نه مې منع کړی دی. پروردګاره زما شفاعت قبول کړي. قرآن به ورته وایي پروردګاره ما ته شپې تر ناوخته پورې ودرولی و، خوب ته مې نه دی پرېښودی، ناستي ته مې نه دی پرېښودی. پروردګاره که زه د کلام یم زما شفاعت قبول کړي. هر حدیث شریف کې راځي، مسند احمد کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ارشاد منقول دی چې یو بد بل نسی ورته په مقابله کې الله رب العزت په سبقت حاصلې په شفاعت. الله رب العزت ته وایي پروردګاره زما شفاعت په قبول کړي. روزه به مخکې زور کوي، کله به قرآن مخکې کېږي، پروردګاره زه د کلام یم ما ته ترجیح راکړه. دواړه به د مسلمان دپاره د مؤمن دپاره شفاعت کوي. دوستانو عزیزانو ډېر با برکته محفل دی. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې مؤمن دپاره دا کافي ده چې دی د الله رب العزت کلام ولولي او په هغې باندې غور وکړي، هغه خپلې سینې سره ولګي. دا نه چې په المارۍ کې پروت دی راشي چپ چوپ چپ چوپ یې راغستې، کله یې تندي سره لګوي، کله یې سینې سره لګوي. په دې باندې ګورې نه بخلی کېږي. په دې بخلی کېږي چې په دې باندې عمل وکړي. په دې بخلی کېږي چې دا ووایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی دي چې عن قریب زما په امت به داسې خلک راشي چې قرآن ته به ډېر ښکلی کتاب وایي، بس صرف لاس به پرې راکاږي خو وایي به نه. قرآن ته به ډېر عظیم الشان کتاب وایي خو د تسلی دپاره به ځان ته بخې ته ایښي. رمضان المبارک راشي هر یو سړي ته قرآن رایاد شي، تسبیح ورته رایاد شي، ټوپۍ ورته رایاد شي، ګزاره شي، تسبیح پابند شي، د نفلونو پابند شي، تر دې پورې چې په دې روزه کې مانه ټول د صلات او تسبیح د منځونو خلک تپوسونه کوي. او چې کله بیا اختر موزو شي الا ماشاء الله څوک د فرض د موز هم تپوس نه کوي. ډېر د افسوس خبره ده. ګورئ د فرض د موز تپوس هم نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې کله هم یو انسان د قرآن ختم کې او په هغه محفل کې د الله رب العزت نه څه سوال کوي نو الله رب العزت هغه سوال قبول. حالانکه مونږ د تراویح کوو هم دې دپاره یې کوو چې الله رب العزت په دربار کې مونږ سرخرو یو، الله رب العزت پې زمونږ بخښنه وکړي. ما تا به څه کوو دغه ځای کې به کبډي کوو. څه چل به کوو؟ کبډي به کوو. چا به پکې خپې اوږدې کړي، څوک به پکې سلام کوي، څوک به پې څه کوي. زه کله ناکله کیمره وګورم که نه نو که مونږ هغه سجده تلاوت کوو، سجده تلاوت ته څنګه ټیټېږو دوی به زر نیت وتړي، دوی وایي چې ترکات وشو پکې نه پغې کې راګیر شي. دا حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې پیشنګویي کړې ده چې دا ډېره سخته حالات په موږ په دا باندې ولې رټېټ شوي. سروې وکړو ګرځو په مخ په دې ځمکه باندې د ټولو نه کمه تنخواه د امامان وي. داسې ده که نه ده؟ الحمدلله ټولو ګزاره کېږي. ټیک ته ګراني راغلې ده، سختي راغلې ده، خو دا دومره غوبل خو نه دی چې د خلکو خواهشات، د خلکو جوارۍ، د خلکو صحیح ورته نفسانی خواهشات نه پوره کېږي نو غلو ډاکو ته او د هغه سرکشو ته لاس کړی دی چې د الله رب العزت چې کوم حدود دي هر څه ورپسې کراس کوي. څه جواب کوي؟ یره جي ګراني ده، یره جي سخته ده، یره جي مشکلات دي. ای مسلمانه تا ته خو الله رب العزت دومره ښایسته موسم درکړی دی چې څنګه رمضان المبارک شروع شوی دی، سیزن یې پهاړ په شکل کې څخه ګرمي چې کله رمضان المبارک میاشت راغلی الله رب العزت د بارانونو تنظیم کړی که تر دې پورې په دې مارچ په میاشت کې دومره باران نه کېږي. الله په غونډ شپږ میاشتې اووه میاشتې باران نه دی شوی. الله رب العزت ته دا میاشت درته ښایسته کړه، عبادات دپاره یې درته برابر کړه او دا سرکشه انسان بیا هم عبادت نه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت دپاره ډېر جړاګانې او فریادونه کړي. دا امت چې نن بچ دی هم د دې د وجې بچ دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر فریادونه کړي دي، ډېرې جړاګانې کړي.
او الله رب العزت نه دعاګانې کړي پروردگار دې امت ته خیر کې می هلاکه. حالانکه شعیب علیہ السلام قوم صرف پناک تول کی پتله کی کمی کوي، پتله کی کمی کوي. ما هغه رسم خبره کول بازار ته لاړ شي فروټ میوه داناله په ریړو ور باندې ټول نه زیات صحیح ورته د سړی وړه خپکی ورته یار د لک صحیح شی واچو نو غټ غټ بدل زر زر واچي او وزن به پیسې واچي، چې وزن پیسې واچي نو غټ غټ شی تیروالي واپس چې تا وته کم ویلی نه غي ورورټ کی او چې ورورټ کی نو هغه ته بیا واپس راوړي نو تا بیا صحیح ورته شنه کې لیدل. دا زمونږ استاسو د مسلمانانو حال لې کفار ملکونو ته لاړ شي د مسلمان د پاره فیسیلیټي سیوا کوي اوف په لګي 50% 15% 30%. وای د مسلمانانو مقدس میاشت د عبادت میاشت هغه اوسم دا نظریه د سپته لګي د دې په دعا سره مونږ وبخل هغه زمونږ کتاب منی مسلمانانو په نظریه تاسو ته وې چې په عیسایانو کې دوه مذاهب دي، یو کیتولک دي او ارتوډکس دي. کیتولک هغه د مسلمانانو د نظرینا د کتاب نه د قران نه د هر چیز نه خبر دي او د هغه د دې خبرې قائل دي چې دا مسلمانان چې دي د تم الله رب عزت اخرنه کتاب ورکړي او زموږ د کتاب ذکرم د دې په کتاب کې راغلي دي. څه پته لګي د دې مسلمانانو هغه دعا چرته زموږ په حق کې قبول نشي، هغه صرف او صرف د دعا کوي. او ارتوډکس چې کوم دي هغه په دې لحاظ سره ډېر سخت دي لکه شدت پسند دي او دغه رنګ زاینستم دي. نه اون تاسو خبرې چې هغه څه کرتوتونه اوسه دغه دی خو هر خبر دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو مونږ تاسو د عبادتو نه مسخره او ټوکې جوړو دا چې څنګه په سوشل میډیا باندې راځي چې خلکو ته او اغیار کفار وته ګوري خان دی وګوره دا عبادت اغرض ولې تاسو سوې چې موږ په سوشل میډیا باندې اکټیو موږ امامان پس نه کوي بوتلان دي چې سور د معاشره ایڈوانس کیږي خلک ایڈوانس کیږي دوره وسره دغه په لس چنده باندې امامان ایڈوانس کیږي. دا ګوره زه رښتیا خبره تاسو چې کم کرتوتونه کوي تاسو کم کارونه کوي تاسو چې چاته ریکویسټ لګي کم کمنټونه کوي کم شی کوي موږ ته هر شی پته لګي. په عامه معاشره کې د امام خبرې چانه پټي پاتې کیږي نو په سوشل میډیا وسنګ پټي پاتې. دوستانو عزیزانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی عن قریب زما په امت بداس یو دور راشي چې ډیر به د فتنو دوري او ما اخرنه وخت ټول نشانی پوره شوی د ای آی دور د هغه د ای آی نه یو مسله تاسو کړه مسلې تاسو به ته کوم مو خو پارس کی کاری نو مسلې تاسو به ته کو هغه مسله چې وا د هغه په فیور کې وا او زو د مسلمانانو په فیور کې نو نو هغه راته هم اک شان بیان کړ چې کوم د هغه په فیور کې ما او خو دا وګوره د خپل د دین څنګه ترویج کوي زموږ مسلمانان پکې دومره ضروري یو دا ټیکنالوژي مړ په مولا باندې سګي مولا غزان له بیړه کار کړو ټول ارسه تباہ او برباد کړل سختي ولا وبوته کی بس چې کم ځای کې ها غوړه واته ملایږي بس هغه طرف ته کیږي زما ستا نظریه دې طرف دلته کې څه کسان ما ته معلوم دي او ما ته هم دا خبره کړه چې د عیسایانو بیروکریټسي مخکې وته پوپ رواني دی وته داسې لاس په نامه باندې بالکل ولاړ قسم دې کړل کوم وای او کما تا یو منټ یا 2 منټه صحیح ورته امام چرته په جمعات کې صحیح ورته یا لیټ شي یا په یو مسله کې غلط شي یا په سهو شي یا په تراو کې غلط شي او هو دا وګور دا څنګه امام دی ما تا بیا وته مفتیان شو. الله رب العزت موږ ته داسې معاشره کړې چې ډیره د کراماتونه او ډیره د ارث په لحاظ سره ماشاءالله پوره ده. که سیاست وته وای هر سړی سیاسي دی، که د وکالت وته وای هر سړی وکیل دی، که د فیصلې ورته وای هر سړی جج دی، که د طب خبر ورته کې نو هر سړی ډاکټر دی، که د مسلې خبر ورته کې نو هر سړی عالم او مفتی دی. نو مسله صدا عمل پې نشته هر سړی خبره مني خو د زړه نه تسلیم. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت ما تا ته وخت را کړی دی ژوند دې را کړی په دې ټوکو مسخرو په دې فضولیاتو په دې لغویاتو په دې لهویاتو یې نه تېرو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا خراشه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې کله هم زما په امت باندې د فتنو دور راشي صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ته درس ورکړی دي. قال فبکتاب الله چې د الله رب العزت کتاب قرآن کریم ته توجه ورکړه ما تا مسلمانو ګوري د قرآن نه لري تختو ثم سنت بالرسول
بیا د احادیث طرف ته توجه ورکا، په حدیث باندې عمل کوا چلیږي. ثم بالاجماع الامه، چې په حدیث کې ته مسله ملاو نشي او بیا په پوه نشي، او د دې دور سره د دې دور سره یو مسله راشي. ثم بالاجماع الامه، د صحابه او اجماع په وګوره، د متقدمین د خلفای راشدین په کوم مسله داسې د اتفاق شوی. بیا دغه رنګې بیا په هغې کې مسله کې په هغې باندې پوه نه شوې. ثم بالقیاس، جمهور العلماء بیا چې کله یو مسله د په قرآن کې هم نه میلاویږي، په حدیث کې هم درته نه میلاویږي، په اجماع په صحابه په اجماع کې هم نه میلاویږي، بیا د جمهور علما چې په کوم باندې متفق شي په هغې پکې بیا ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې امت دپاره هادي مهدي الله رب العزت راولېږي. ټول دین الله رب العزت د دې امت دپاره الله رب العزت پیغمبر علیه الصلاة والسلام په لاس راولېږي. د وخت ضرورت چې کمې مسلې او د کم دین ضرورت راغی، هم هغه هر خبره هر صحابي په هر ټوله دنیا کې خوره کړه. د فضایل قرآن کې به د فضایل عمل کې یو حدیث راځي، زه دا نه وایم چې الف لام میم یو حرف دی، بلکې الف یو حرف، لام یو حرف، میم یو حرف. د دې قبر معاذ جوهني رضی الله عنه د دې قبر کوم ځای کې دی؟ پنجګور کې په بلوچستان کې باندې دی، په خپلو سترګو به لیدلی. نو اوس په مدینه کې پکار دی چې دی په مدینه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام په ځای کې ناست، د څه کول دلته کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غږ آواز پوره دنیا ته ورسول او د پوره دنیا ته پیغام ورسولو. دا ما تا چې دلته کې دا نن مسلمانان ناس یو او دا دغه رنګې د الله رب العزت د دین باندې شکر وباسو. یا الله شکر، الحمدلله، خپل مسکو، یا الله شکر دې ختم مو کو. نو تا نه پس چې کوم نسل را روان دی خو تا ټول په دې موبایل عادت کړی سر خوړلی باندې، او بیا یې ورته ورکوي چې یاره دا بس دې ماشوم ته دا موبایل ورکړه چې بس په دې باندې غلي. په دې کالونۍ کې شپږ ماشومان ما ته داسې معلوم دي چې ما ته دم ته راوستي، استاد چې دې دم کموي دی په دمونو ممونو ځای له نه راځي، د تا بیړه چپه کړې ده. ما تا ته ځان خلاصو خو ښکلی موبایل ورته ولګوه ورکوو، د دماغو چې کوم سیلونه یې ورته ډیمیج کړي یا لیونی شي یا چکونه پرې په ځان چکونه لګوي، میرګي پرې راځي، هغه بیمارۍ چې بیا علاج وي. دوستانو عزیزانو، په خپل اولاد باندې ظلم مه کوئ، د خپل اولاد نه ځان مه خلاصوئ، د دین نه ځان مه خلاصوئ. د الله رب العزت د دین خدمت هغه شان وکړئ چې څنګه یې حق دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د دې لاندې په تفسیر کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله رب العزت قرآن په دې رمضان کې ځکه نازل کو چې دا قرآن الله رب العزت په دې رمضان مبارک میاشت کې نازل کړ چې د دې حق دی هغه شان ادا شي چې څنګه اکثر خلک وایي کنه موږ د قرآن حق ادا کوو، خو قرآن حق ګوره امام کعبه هم ګوره نشي ادا کولی. په لسو ورځو کې ما تا ختم وکړو، د قرآن نه ځان خلاصول نه دي. دا نه چې بس دلته کې ختم وشو بس لاس خپې وڅنډه بس لاړې ختم هر څه ختم. لسو ورځو د رحمت عشره وته پکې قرآن ختم، ورپسې عشره ولګو، بیا بل عشره درېیمه عشره چې مغفرت ده هغې کې عشره ولګو، د اور نه د خلاصي درېیمه عشره ده هغې کې ښه خپل اعتکاف ته کې. دا خو مبارکه میاشت په دې کې دا دوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې یو نیکی په اویا باندې ده، یو فرض په اویا باندې دی، یو سنت په واجب باندې دی، یو واجب په فرض باندې دی، نفل په سنت باندې دی. د نیکو سیزن دی چې په دې کې ته څومره نیکۍ ګټلی شي نو الله رب العزت د تا هغه نیکۍ سیوا کوي. او افسوس دا دی چې ما تا ته د دعا چل نه راځي، دعا خو کولی نه شو، ځان د پاره هم نشو غوښتی، بل د پاره هم نشو غوښتی. کچری بل سړی نیکی کوي نو هغه هم د خپې و چې دی ولې ولاړ دی خدای دې بي خو بس ته ځای کې لګا ځای مخته داسې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین ترویج کول دا د هر مؤمن مسلمان ذمہ داری ده، او په دې عمل کول د هر مسلمان باندې ګوره فرض دی. نن که د مسلمان نه تپوس وکړه چې دین څه شی دی، او دا ته وایي چې دین اسلام دی. ښه د دین مقصد څه دی، د کلمې بنیاد څه دی، د مسلمان نه تپوس وکړه ختم نبوت څه دی، پر رب یقین وکړه الا ماشاءالله یو څو کسانو ته پته یې چاته پته نه چې خاتم النبیین څه ته وایي، د کلمې فرایض څه دي، د دین اسلام اساس څه شی دی، چاته الا ماشاءالله پته نشته. وجه څه وجه؟ اوبه په ځای ولاړې نو شنې شي، چې رواني نو هر سړی پاکي بس رواني،
مؤمن مسلمان باندې چې کله مهنت شروع او د علما سره ناشته پاسې او د دې دین محبت د دې دین سره نه لگاو نو چا وته شکست نشو ورکولی. نستا بچي ستا خبره نه اوري، ستا په کور کې ناشته د پلار خبره نه اوري، د رور خبره نه اوري، د مور خبره نه اوري، هغه خپل سر خوړل نه دی پای کې ناشته په 1xb کې لګیا دی، کاغه په بیٹ کوین کې لګیا دی، کاغه په د ټریډ مارکیټینګ چې سوره دی پای کې لګیا، په گیمونو کې پیسې لګي. یو کس پکې ماته راغی یاره چې ما پکې دکانونه دوړه کړل، ما ته دا د یهودو مارکیټ ته بیخ دوه بازار نه پیسې را جمع کوي، تا ته فرق نه جمع کوي چې بس دلته کې ناس بس ټول جیدادونو مارکیټونو له خدای والی دوره پلازې ودري. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت مسلمان ته وخت ورکړی دی، دا وخت چې تاسو په فضولیاتو په لغویاتو په لغزشونو کې تیروئ ګورې د الله رب العزت رسۍ ګورې که یو دم یې د باندې راکاږلو ډېرې چغې به وبیا ګورې پکې څه اوس د سره وخت شته بیا داسې دوکې د سترګې د باندې پټې شي. د دې تېر رمضان کې چې کم کسان و دلته اوس نشته. اوس چې په دې رمضان کې کم کسان دي روان رمضان ته څه پته لګي څوک به وي څوک به نه، کور ته سبزي راوړي، ګولۍ راوړي، شربت راوړي، جوس راوړي، څه ایوریثینګ څه شی هم راوړي فوډ متعلق، د هغې ګارنټي شته خو د انسان ګارنټي نشته. معمولی ادنا د ټولو نازکه سبزي ساک کور ته راوړي، د هغې د خرابېدو څه ورته د دکان والا به درته وایي چې اخبار کې داسې هلته فرج کې کېده دوره ورځې به څه نه کېږي، هغې ګارنټي شته خو د انسان نشته. دې خبرې ته سوچ وکړئ دا اوس چې کرونا راغلی وه ډېر پلاران مې پکې داسې ولیدل چې بچو ورته ویل لرکۍ لرکۍ اوس به په موږ باندې کرونا ولګي چغې به والې موږ پسې مراوه. هغه مور پلار چې د کم بچو دپاره فریادونه او جړاګانې کړې وي ورځ شپې ورسره شوګیرې کړی هغه بچي د بیا نفرت کوي. الله رب العزت دې موږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق چې ما تا څومره ژوند تېرو نو دوره به خوشحالي. نن زما ستا د جسم نه زما ستا د لباس نه زما ستا د ناستې پاستې نه ټول سنت اعمالو تېري. افسوس څوک یې پروا نه کوي، څوک یې پروا نه کوي، دا پروا نه کوي چې دا یو ډېر غټ عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو غزوې ته تللی، غزوه نه فتح کېده او ټول صحابه کرام پریشان دي چې د الله رسوله دا څنګه چل. یو کس ورته ووایي چې د الله رسوله مونږ یو عمل پرېښودی هغه رانه هېر شوی دی د ډېرې پریشانۍ نه رانه هېر وي څه وي مسواک چې کله دې مسلمانانو مسواک راواغسته مسواک یې شروع کړو کافرانو جاسوس راغی چې ویې کتل هو دې خو اوس غاښونه تېره کړي اوس به خیر نشته به روي نیولي ژوندي به تېروي نو لاړل هغه جنډۍ بنډۍ اوچتې کړه وتښتېده. نو هغه غزوه الله رب العزت دې ته په هغې کې فتح ورکړه. نو خبرې مطلب او مقصد مې دا دی که مسلمان نن خپل سبق یا تېر شوی سبق هېر شوی سبق یې رعایات کړو نو الله رب العزت به ورته بایللې میدان به پرې وګټي. او الله رب العزت چې دته کم منصب او کم قوت مسلمان ته ورکړی هغې بل هېڅ چاته نه دی ورکړی. مسلمان افسوس دا دی چې ځان صرف دې دپاره یې ځان ساتلی دی چې بس صرف مونځ کوه او دس کوه دا زما کامل دین اسلام دی. دا ستا کامل دین اسلام نه دی. ستا کامل دین اسلام دا دی ته د رور حصه نه منې، ته د خور حصه نه منې، ته د ګاونډي حق نه منې، ته د لارې حق نه منې، ته د جواد حق نه منې، ته د مسافر حق نه منې، ته د عجز غریب فقیر مسکین حق نه منې. ته په څه باندې مسلمان یې؟ ته په ناپ تول کې کمې کې، ته په معاملاتو کې فراډ کې، ته په هر څه کې صحیح ورته په لین دین کې صحیح ورته سودخوري کوي. او دغه رنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کومو څیزونو باندې لعنت ویلی او هغه ټول څیزونه به خپل کړي دي. تاسو ما ته دا ووایئ چې په څه باندې یا الله بارانو کې د رحمت بارانو کې زه ته کله نه کله رحمت باران نه چېرته کاڼي دې باندې راونوري. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو نننۍ ورځ باندې الله رب العزت سره عهد وکړو چې یا باري تعالی ستا په دربار کې ناست یم تا ته سوال کوم پروردګاره ته ماته بخښنه وکړې. یا الله چې مخکې مې څومره څه څیزونه کړي دي څومره بدعملۍ مې کړي څومره ګناهونه مې کړي یا الله ته راته بخښنه وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې هر مؤمن مسلمان سره الله رب العزت او یو میندو نه سیوا مینه کوي. په دنیا کې به داسې یو وخت راشي چې د کوم مور پلار نه پیدا چې کله د واده وکړو بچي دې وشو ځان نه جدا کړي یو وخت یو داسې امتحان به راشي چې هغه مور پلار چې ستا دپاره فریاد او جړاګانې کړي دي هغه به دې پردي شي د خپلو ضروریاتو د وجې د فتنو د وجې د مشاغلو د وجې د دماغي فتور د وجې ټول به دې پردي شي.
خو احمقم الحاکمین ذات چې اته کله هم جولۍ نیسي لاس ورته نیسي به د هر ټایم اوري. او داسې هم ده انسان چې کله په دنیا کې په ټولو دنیا کې ډېر د هر طرف راګیر شي، نه ملګری وي، نه دوست وي، نه مور وي، نه پلار وي، نه رور وي، تر دې پورې چې خپله ښځه بچیم نه دی چا نه به سوال کوي. احکم الحاکمین ذات. نن سبا چې په دنیا کې څومره خلک پریشانه دي د رب درې پرېښودی. نن سبا چې څومره خلک پریشانه دي د رب ته فریاد کول دا یې پرېښودی. مسلمان خو الله کامیاب چې رب ته به دعاګانې کولې پروردګاره زما سوال قبول. او سوال به دې ولې په څنګه قبلېږي چې کله ته د حرامو نه ځان بچ. او حرامو ته حرام وې ټیک ته ګناه ده پکار د ځان ته بچ. او چې ته د حرامو په ځای د حلال لباس ورته واچې او ته وایي نه چې دا خو زما محنت دی چې په کوم سیز باندې په کوم دغه باندې خولوځي هغه حلال شي، دا ځان نه تیوریانې بیا جنګیر ګورې دا د الله رب العزت د طرفه ورته اعلان جنګ دی. الله رب العزت موږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. ډېرو ملګرو د دعا هم ویلي دي که نه، اکثر ملګري داسې چې هغوی میندې دي، خویندې دي، وروڼه دي، اقربا دي، رشته داران دي، او دغه رنګې بیماری دي، پریشانۍ دي، قرضونه دي، او دغه رنګې ډېر مصایب دي. ما د دعاګانو دپاره ویلي دي اخر کې به د هغوی دپاره د دعا دپاره هم خامخا ټول ته پکار دعا ووایي. ځینې کسان داسې دي چې ما ته صرف ګوري راګوري ما سره میلاویږي په لاره باندې وګورئ او پته ده راته چې کور کې مور بیماره ده، مور د بیمارۍ دعای راته نه دي ویلي ګوره ما ته پته ده ځکه چې ما مینه ناک خلک دي ما سره مینه کوي چې څنګه ظریف دی که نه او که نه صرف راشي تا راته وکړي بس وتښتي. او دا دم داسې چې پلار په کوم اولاد باندې مینې نو کله یې ټوږي او کله یې رانیسي کله یې زغه کوي غوسه کېږي ورته یو څو خبرې ورته وکړي. همدغه رنګې اکثر خلکو سره چې چا مینه امامانو سره خاص کر چا مینه همدغه رنګې هغه باقاعده یادوي په دعا کې. داسې کسان چې یقینو که په دنیا کې په هر داسې کس نشته چې په هغه باندې د غم باد نه تیر، د سختۍ باد پې نه وي تیر، پریشانۍ پې نه وي تیرې، خو چې کله الله رب العزت ته کله ملا سوچتوي او یا الله ته زما سوال قبول کړي د خپل سوال نه مخکې هغه دا فرض ګڼي چې هغې سړي ته دعا وکړي چې کوم سړي د زړه په دنیا کې ښېګړه کړي. ملګري دغه ځای تیار دي ټولو هله شروع شئ راشئ شابئ ټول په ترتیب باندې صفونو کې برابر کښېنئ شابسئ هله شابسئ شور نه ګورئ شور نه هلکه